Muslim English Language Institute. Dialogue. My homework. کارخانگی من زما کورنۍ دنده. Good morning, dear students. محصلان گرامی صبح بخیر. گرانو زده کوونکو سهار مو بخیر. Good morning, sir. صبح بخیر استاد. سهار دی بخیر ښوونکیه. Ali, you should bring your homework notebook to me first. علی ابتدا خودت کتابچه کارخانگیت را بیاور. علی لومړی دې ته خپله د کورنۍ دندې کتابچه راوړه. Sorry, sir. I forgot my notebook at home. معذرت استاد. من کتابچه کارخانگی خود را در خانه فراموش کردم. بکنه غواړم ښوونکیه ما مې خپله د کورنۍ دندې کتابچه په کور کې هیره کړې. Did you do your homework? آیا کارخانگی خود را انجام دادی؟ آیا کورنۍ دنده دې ترسره کړې؟ Yes, sir. But I left my notebook at home. بله استاد. اما کتابچه کارخانگیم را در خانه جا گذاشتم. هو ښوونکیه خود کورنۍ دندې کتابچه مې په کور کې پریښې. How is it possible? چطور ممکن است؟ دا څنګه امکان لري؟ Sorry, sir. I had to go to my uncle's home yesterday. معذرت استاد. دیروز من مجبور بودم به خانه کاکایم بروم. بکنه غواړم ښوونکیه زه پرون اړ وم چې د کاکا کره مې لاړ شم. Was it important? آیا این کار مهم بود؟ آیا دا کار مهم و؟ My father asked me to go there. پدرم از من خواست تا آنجا بروم. پلار می را تا ویل چه هلته لاړ شم. That's right. You should complete your notebook for tomorrow. درست است. باید فردا کتابچه کارخانگیت را کامل کنی. سمه ده. سبا د کورنۍ دندې کتابچه بشپړه کړه. Okay, sir. I will complete my notebook today. درست است استاد. من همین امروز کتابچه کارخانگیم را کامل خواهم کرد. سمه ده ښوونکیه. زه به مې همدانن کورنۍ دنده بشپړه کړم. Now you sit down. حالا بنشین. اوس کینه. Thank you, sir. سپاس استاد. مننه ښوونکیه.